سویلي افریقا پاکستان ته په دوهمه ټیسټ سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ دوهمه ټیسټ سیالۍ تېره ورځ د کوربه افریقا په ګټه پای ته ورسېده. په دغه لوبه کې افریقا لومړی توپوهنه وکړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 615 منډې جوړې کړې، خو پاکستان بیا په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 194 منډې وکړې. د افریقا لوبډلې لخوا د پاکستان لوبډله په دوهم ځل توپوهنې ته ودرول شوه. پاکستان بیا په دوهمه پاڼۍ کې 428 منډې جوړې کړې او افریقا ته یې د 61 منډو هدف ورکړ. سویلي افریقا دغه هدف د کومې وکټې له لاسه ورکولو پرته پوره کړ او په 10 وکټو یې بریا خپله کړه او په دې سره یې پاکستان ته د 2 سیالیو سیریز کې 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د دغه سیالۍ غوره لوبغاړی راین ریکلټن د 259 منډو په کولو سره وټاکل شو، خو د سیریز د غوره لوبغاړي جایزه جانسن ته ورکړل شوه. نوموړي په توپوهنه کې په 2 سیالیو کې 80 منډې کړې وې او 10 پاکستاني لوبغاړي یې سوځولي وو.